دی الله جل جلاله په پاک او سپېڅلي نوم درنو محصلینو نن لیکچر کې په هایپرټنسیو واسکولر ډیزیز باندې خبرې کوو یا په بل عبارت د وینې د لوړ فشار په ناروغۍ باندې لیکچر لرو. هایپرټنسیو واسکولر ډیزیز د نړۍ په کچه ډیره عامه ناروغي ده او په 85% واقعاتو کې د هارت فیلیر باعث کیږي. که تاسو ته یاد وي موږ په اسکیمیک هارت ډیزیز او په اتروسکلروسس کې هم یادونه کړې ده چې هایپرټنشن د اتروسکلروسس او د اسکیمیک هارت ډیزیز تر ټولو مهم ریسک فاکتور تشکیلوي. نو په همدې منظور د دې ناروغۍ پر وخت پیژندنه، تشخیص او پر وخت مدیریت او ټریټمنټ هغه څه دي چې د اسکیمیک هارت ډیزیز، هارت فیلیر او د نورو هایپرټنسیو کمپلیکیشنز څخه ناروغ ژغوري. راځو خپل لیکچر پیلوو. راځو لومړی د هایپرټنشن یا د های بلډ پریشر ډیفینیشن ته. څه ته ویل کیږي او کوم اندازه فشار ته د وینې لوړ فشار ویل کیږي. تعریف یې داسې کیږي یا ډیفینیشن: د وینې د فشار هغه اندازه چې د ټارګیټ ارګان د تخریب خطر زیات کی او یا دغه خطر رامنځته کړي د وینې د لوړ فشار په نامه سره یادیږي. بل تعریف یې داسې کیږي: کله چې په یو ناروغ کې د وینې د فشار اندازه 140/90 ته ورسیږي یا له دې څخه زیات شي او د ټارګیټ ارګان ډیمیج لکه د زړه، دماغو، پښتورګو او د سترګو د تخریب یا ډیمیج خطر زیات کړي، دغه اندازه فشار د هایپرټنشن یا های بلډ پریشر په نوم سره یادیږي. راځو کومه اندازه فشار ته لوړ فشار ویل کیږي. موږ تاسو په تعریف کې یاد کړه کله چې د وینې سیسټالیک فشار 140 ته ورسیږي او د اسټالیک فشار 90 ته ورسیږي یا په ټوله کې 140/90 ته د فشار اندازه ورسیږي نو دې ته هایپرټنشن ویل کیږي. ممکن په دې لومړۍ مرحله کې ځینې ناروغان ګیلې او نښې څرګندې کړي او ان داسې ناروغان هم شته چې په ډیر لوړ اندازه فشار کې هم کومې ګیلې او نښې نه لري. هغې باندې انشاءالله وروسته خبرې او بحث لرو. راځو څه ډول د فشار ناروغ تشخیصولی شو. هر کله چې یو ناروغ کلینیک یا روغتون ته تشریف وړي، مراجعه کوي، ډاکټر ته ځي، متخصص ته ځان وړي، نو په دې صورت کې کله چې د فشار اندازه د حیاتي علایمو د معاینې په صورت کې کله چې د فشار بی پی اندازه په پرله پسې ډول په درو وختونو کې 140/90 په اندازه وي نو په دې سره د وینې جګ فشار تشخیص کیږي. بیا هم وایم کله چې په 2 یا 3 ځله د وینې د فشار په معاینې سره د فشار اندازه 140/90 وي نو دا په دې معنی چې نوموړی ناروغ د لوړ فشار ښکار شوی دی. کلاسیفیکیشن ته راځو. کلاسیفیکیشن یا د لوړ فشار طبقه بندي په 2 ډوله باندې ویشلی کیږي: یو د شدت د نظره یا د سیویریټي له نظره او بل هم د اسبابو له نظره. کلاسیفیکیشن ډیو ټو سیویریټي او کلاسیفیکیشن ډیو ټو کاز. په دې هر یو باندې جدا جدا بحث کوو. د شدت د نظره
یا د جګ فشار د اندازې له نظره لوړ فشار په نارمل پری هایپرټینشن، سټیج 1 هایپرټینشن، سټیج 2 هایپرټینشن، سټیج 3 هایپرټینشن او په آیزولیټډ هایپرټینشن باندې ویشلی شوی دی. نارمل فشار هغه فشار ته ویل کېږي کله چې د فشار اندازه د 120 پر اتیا له اندازې څخه کم وي، دې ته نارمل فشار ویل کېږي. کله چې سیسټالیک فشار له 120 او ډایسټالیک فشار له اتیاو څخه کم وي، دې ته نارمل بلډ پریشر ویل کېږي. دوهم پری هایپرټینشن و، کله چې د سیسټالیک فشار اندازه 120 څخه تر 129 پورې او د ډایسټالیک فشار اندازه له 80 څخه تر 90 پورې وي، دې ته پری هایپرټینشن ویل کېږي. بل هم سټیج 1 هایپرټینشن د فشار لومړی سټیج، کله چې سیسټالیک فشار 140 څخه تر 159 پورې او ډایسټالیک فشار له 90 څخه تر 99 پورې پورته شي، دې ته سټیج 1 هایپرټینشن ویل کېږي. دریم هم سټیج 3 هایپرټینشن یا د سټیج د هایپرټینشن دریم مرحله ده یا سټیج دی، کله چې سیسټالیک فشار له 160 څخه تر 190 پورې او ډایسټالیک فشار له 100 څخه تر 109 پورې پورته شي یا وي، دې ته سټیج 2 هایپرټینشن یا دوهمه درجه هایپرټینشن ویل کېږي. سټیج 3 هایپرټینشن یا سیویر هایپرټینشن هغه فشار ته ویل کېږي کله چې د سیسټالیک فشار اندازه له 180 څخه زیاته شي او د ډایسټالیک فشار اندازه له 110 څخه زیاته شي، دې ته سیویر یا سټیج 2 هایپرټینشن ویل کېږي. او زیاتره په سټیج 3 هایپرټینشن ناروغانو کې اختلاطات یا اینډ اورګان ډیمیج لکه د سترګو، برین، هرټ او د کیډنیز تغییرات رامنځته کېږي. بل هم آیسولیټډ هایپرټینشن، آیسولیټډ یا انفرادي فردي هایپرټینشن هغه فشار ته ویل کېږي، هغه لوړ فشار ته ویل کېږي کله چې په یوازې ډول یا سیسټالیک فشار او یا هم ډایسټالیک فشار اندازه لوړه وي. آیزولیټډ هایپرټینشن په دوو برخو باندې ویشلی کېږي، یو سیسټالیک هایپرټینشن آیزولیټډ او بل هم آیزولیټډ ډایسټالیک هایپرټینشن. لومړی راځو آیزولیټډ سیسټالیک هایپرټینشن ته. کله چې د سیسټالیک فشار اندازه له 140 څخه زیاته وي او د ډایسټالیک فشار اندازه له 90 څخه ښکته وي، دې ته ویل کېږي چې په انفرادي ډول لوړ شوی سیسټالیک فشار یا آیزولیټډ سیسټالیک هایپرټینشن. او برعکس آیزولیټډ ډایسټالیک هایپرټینشن هغه فشار ته ویل کېږي کله چې د سیسټالیک فشار اندازه له 140 څخه ښکته وي او برعکس د ډایسټالیک فشار اندازه له 90 څخه زیاته وي، دې ته ویل کېږي چې آیزولیټډ ډایسټالیک هایپرټینشن. راځو د اسبابو له نظره یا د ایټیالوجیک ایجنټ د کازاتیف ایجنټ له نظره د هایپرټینشن کلاسیفیکیشن ته. په لویه کې لوړ فشار په دوو برخو باندې ویشلی کېږي د اسبابو له نظره. یو پرایمري هایپرټینشن دی او بل هم سیکنډري هایپرټینشن دی. پرایمري یا اسینشل یا ایجوپیتیک هایپرټینشن هغه لوړ فشار ته ویل کېږي چې
علت یې څرګند نه وي او دغه فشار د لوړ فشار د ناروغانو 95 یا 90 سلنه تشکیلوي. دوهم ډول یې سیکنډري هایپرټینشن یا ثانوي لوړ فشار دی. هغه فشار ته ویل کېږي کله چې لوړ فشار د یو معلوم علت له امله رامنځته شي، لکه د پښتورګو د ناروغیو له امله، د انډوکراین سیستم د آفاتو له امله، د نیوروجینیک کازز له امله، د بعضو دواګانو د استعمال له امله، د هیماتالوجیک پرابلمز یا مشکلاتو له امله. دا ټول د سیکنډري هایپرټینشن په نوم سره یادیږي او سیکنډري هایپرټینشن د لوړ فشار د ناروغانو یوازې 5 تر 10 سلنه تشکیلوي. راځو د سیکنډري هایپرټینشن اسبابو ته. په دې هایپرټینشن کې مختلف اسباب یا علتونه ایټیالوجیز رول لري. تر ټولو مهم د پښتورګو امراض دي. د پښتورګو امراض لکه ډایابیټیک نفراپاتي، د شکر په ناروغانو کې د پښتورګو ستونزې رامنځته کېدل چې په دې سره د سوډیم او د اوبو او د نورو الکترولایټس ایکسکریشن د ستونزو سره مخامخ کېږي، د وینې حجم بلډ والیم زیاتیږي او جګ فشار صورت نیسي. د پښتورګو په اسبابو کې بل علت پالیسیسټیک کیډني ډیزیز. ځینې اشخاص چې دغه ناروغي لري دا زیاتره په فامیلي شکل رامنځته کېږي او په کم عمر ځوانانو کې چې فامیلي هیسټري د پالیسیسټیک کیډني ډیزیز ولري هم صورت نیسي. بل علت د پښتورګو د هایپرټینشن د پښتورګو د میډیولا قسمت ټیومرز دي، لکه د کانتیکولاماینز د افراز باعث کېږي. دې څخه علاوه بعضې نور اسباب د پښتورګو لکه د پښتورګو د شریان هایپرټینشن، رینل واسکولر هایپرټینشن، کله چې د پښتورګو شریان سټینوسس پیدا کړي، په دې سره هم د پښتورګو د لارې د وینې فلټریشن په ښه ډول صورت نه نیسي، بلډ والیم زیاتیږي، ریټینشن د وینې د مایعاتو د سوډیم زیاتیږي او هایپرټینشن صورت نیسي. بل هم د هایپرټینسیو رینل ډیزیز د لوړ فشار له امله د پښتورګو امراض دي چې دا هم د جګ فشار د رامنځته کېدو باعث کېږي او د هغې سره مرسته کوي. بل هم د ګلومیرول ډیزیز دی، نفراټیک سینډروم، نفریټیک سینډروم او نور د ګلومیرولر آفات او شتون دا هم د پښتورګو د امراضو د رامنځته کېدو باعث کېږي چې په پایله کې د وینې فلټریشن صورت نه نیسي، سوډیم او مایعات الکترولایټس په وینه کې جمع پاتې کېږي، روټینشن کې د وینې والیم زیاتیږي، حجم زیاتیږي او جګ فشار صورت نیسي. بل هم انډوکراین کازز دي، انډوکرایني اسباب دي چې د جګ فشار باعث کېږي، لکه پرایمري الډوسټیرونیزم، کله چې د الډوسټرون هورمون کچه په وینه کې لوړیږي، دا هم د سوډیم او د اوبو د ریټینشن باعث کېږي، د وینې حجم زیاتیږي. کله چې د وینې حجم زیات شي نو د آویو د جدار فشار زیاتیږي او هایپرټینشن صورت نیسي. بل هم کشنګ سینډروم په هغه ناروغانو کې چې زیات اندازه د اوږدې مودې لپاره سټیروایډز، کورټیکوسټیروایډز دواګانې استعمالوي، په دې کسانو کې هم دغه سینډروم تاسوس کوي، د وینې حجم زیاتیږي، د الډوسټرون هورمون سویه په سیکنډري ډول زیاتیږي او د وینې فشار رامنځته کېږي. بل هم فیوکروموسایټوما په دې ناروغانو کې چې انډوکرایني آفت دی، په دې کسانو کې هم د کاتیکولاماینز سویه په وینه کې لوړیږي، د سمپتیټیک اوور اکټیویټي باعث کېږي، وازو کنسټریکشن صورت نیسي او په دې ناروغانو کې فشار لوړیږي. بل هم اکرومیګلي
په اډلټس کې په کاهلانو کې د ګروث هورمون زیاتوالی دا هم د جګ فشار د هایپرټینشن باعث کیږي. او بل هم هایپر تایرایډیزم یا تایروټوکسیکوسس د تایراید غدې هایپر فنکشن دا هم د دې باعث کیږي چې تایروکسین لیول په وینه کې زیات شي، د زړه حرکات زیات شي او په دې سره کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د رګونو په جدار باندې فشار زیاتیږي، کشش ټینشن زیاتیږي او فشار صورت نیسي او رامنځته کیږي. بل هم نیوروجینیک کازز دي. کله چې د لوړ فشار علت نیوروجینیک اسباب تشکیلوي دا هم د جګ فشار باعث کیږي. مثلا د ټروما د تردید له امله د پاراسمپتیټیک ګینګلیونز د قسمت قطع کیدل د سپاینل کارډ ټروما دا هم د دې باعث کیږي چې سمپتیټیک ټن په بدن کې زیات شي، واسکولر کنسټریکشن صورت ونیسي، د وینې فشار زیاتیږي او یو د کنسټریکشن له امله یو ناروغ د لوړ فشار ښکار کیږي. دې څخه علاوه بعضې عصبي رواني نیوروسایکیاټریک ټینشن سټریسز فشارونه رواني فشارونه لکه انګزایټي ډپریشن او داسې نور دا هم دې باعث کیږي چې وازو کنسټریکشن صورت ونیسي، سمپتیټیک اوور اکټیویټي صورت ونیسي او جګ فشار رامنځته شي. میسلینیس کازز نور اسباب چې د جګ فشار باعث کیږي لکه ځینې دواګانو استعمال لکه کورټیکوسټیروایډز، د درد ضد دواګانو استعمال، نان سټیروایډل انټي انفلمیټري ډرګز. دې څخه علاوه د اورل کنټراسیپټیو ډرګز او سی ډیز کارول دا ټول د دې باعث کیږي چې د وینې فشار زیات شي او هایپرټینشن صورت ونیسي. دې څخه علاوه پالیسایتیمیا په وینه کې د آر بي سي د حجراتو د شمیر ډیروالی دا هم د دې باعث کیږي چې لوړ فشار رامنځته شي. دا ټول د ثانوي یا سیکنډري هایپرټینشن چې یوازې 5% تشکیلوي اسباب دي. موږ تاسو وړاندې یاد کړه چې د لوړ فشار دوهم ډول ایډیوپیتیک پرایمري یا انسیشنل هایپرټینشن دی چې د نامعلوم علت له امله رامنځته کیږي او 90 الی 95 سلنه د جګ فشار پیښې واقعات کیسز تشکیلوي. دې څخه علاوه ځینې نور فشارونه هم موجود دي لکه جسټیشنل هایپرټینشن د پریګننسۍ پر مهال په حاملهدارو امیدوارو میندو کې د جګ فشار شتون دی. دوهم ټوکسیمیا اف پریګننسي یعنې په دې معنی چې د پریګننسۍ د 20مې هفتې څخه وروسته د فشار رامنځته کیدل په امیدوارو میندو کې. او بل هم اکیوټ انټرمیټنټ پورفیریا دا هم میټابالیک ډیزیز دی او په دې کې هم د جګ فشار ستونزې رامنځته کیږي او صورت نیسي. راځو د لوړ فشار واقعاتو ته پیښو ته د نړۍ په کچه ورلډ وایډ تقریبا د ټولې نړۍ په کچه 14 الی 30 سلنه پاپولیشن خلک د جګ فشار د لوړ فشار هایپرټینشن ښکار دي او په دې کې زیاتره د پرایمري یا اسینشل هایپرټینشن واقعات یا پیښې تشکیلوي. راځو بل بحث ته چې هغه د هایپرټینشن نور کلینیکي ټایپونه دي. other clinical types of hypertension. موږ تاسو په پرایمري هایپرټینشن باندې
په سیکنډري هایپرټنشن باندې خبرې وکړې، د هغوی په کازز باندې هم خبرې وکړې. اوس راځو نورو کلینیکي ټایپونو د هایپرټنشن ته چې په کوم ډول دی او څنګه رامنځته کیږي. ماسکډ هایپرټنشن یا پوښلی هایپرټنشن هغه جګ فشار ته ویل کیږي چې د ناروغ د هایپرټنسیو ناروغ فشار په کور کې یا په خپل کاري دفتر کې زیات وي او برعکس په کلینیک کې ټیټ وي. کله چې د ماسکډ هایپرټنشن ناروغان په کور کې وي نو فشار یې لوړ وي، اما کله چې دوی ډاکټر ته مراجعه کوي برعکس فشار یې ښکته وي. دې ډول فشار ته ویل کېږي چې ماسکډ هایپرټنشن یا پوښلی ماسک شوی هایپرټنشن. دوهم ټایپ د کلینیکي هایپرټنشن لابایل هایپرټنشن، بې ثباته متحرک هایپرټنشن. دا په دې معنی چې په دې ډول فشار کې نوسان موجود وي، په ناڅاپي ډول فشار له ثابتې اندازې څخه ناڅاپي زیاتیږي او یا په ناڅاپي ډول د لوړې اندازې څخه ښکتې اندازې ته ټیټیږي، له ښکته څخه پورته او له پورته اندازې څخه ښکتې اندازې ته بې ثباته ډول متحرک وي، په نوسان کې وي. متزلزل هایپرټنشن یعنې ثابت نه وي، هر وخت اندازه یې تغییر کوي، له ښکته څخه پورته او له پورته څخه ښکته اندازې ته. دریم کلینیکي ټایپ سسټینډ هایپرټنشن، ثابت لوړ پاتې شوی هایپرټنشن. دا عام ډول فشار دی چې کله په دوامداره ډول د فشار اندازه 140 پر 90 وي نو دې ته ویل کېږي چې سسټینډ هایپرټنشن. دومره زیات تغییر نه کوي، اما زیاتره په هغه وختونو کې چې کله د فشار لوړوونکي موارد موجود وي لکه د اوبو او د مالګې زیات استعمال یا د ځینې دواګانو استعمال، په دې سره فشار لوړیږي او له ثابتې اندازې څخه زیاتیږي. اما څنګه چې له نوم څخه یې څرګندیږي دا ډول فشار ثابت وي او همیشه د 140 پر 90 په اندازه وي او ثابت پاتې کیږي. څلورم ډول تر ټولو خطرناک حالت دی چې د هایپرټنسیو کرایسس یا د هایپرټنشن د بحراني حالت د ډیر عاجل حالت په نوم سره یادیږي. په دې کې معمولا سیسټالیک فشار د 180 څخه زیاتیږي او ډایسټالیک پریشر د 120 څخه زیات وي. بحراني هایپرټنشن په دوه ډوله باندې ویشلی کېږي، یو هایپرټنسیو ایمرجنسي او بل هم هایپرټنسیو ارجنسي. هایپرټنسیو ایمرجنسي هغه حالت ته ویل کېږي چې هر کله د فشار اندازه دې حد ته ورسیږي چې د ټارګیټ اورګان ډیمیج رامنځته کړي، دې ته هایپرټنسیو ایمرجنسي ویلی کېږي. په دې ډول کسانو کې شدیده سردردي رامنځته کېږي، دلبدي استفراقات رامنځته کېږي، د شعور ستونزې صورت نیسي او خونریزي یا بلیډینګ صورت نیسي. زیاتره د تیزالبالغ ایریا د اپیسټاکسس باعث کېږي، د سټروک باعث کېږي، د ټرانزینټ اسکیمیک اټاکس د موقتو لنډمهالو دماغي حملو باعث کېږي. دغه حالت د هایپرټنسیو ایمرجنسي په نوم سره یادیږي. هایپرټنسیو ایمرجنسي حالت بیا هم په دوه ډولونو باندې ویشل کېږي، یو اکسلریټډ هایپرټنشن یا په تیزۍ زیات شوی هایپرټنشن چې په دې کې هم د فشار اندازه له 180 پر 120 اندازې څخه زیاتیږي. په دې کې هم د ټارګیټ اورګان ډیمیج لکه موږ چې وړاندې یادونه وکړه موجود وي او دغه حالت صورت نیسي. دوهم مالیګننټ هایپرټنشن، په دې کې د هایپرټنسیو ایمرجنسي ټول تغیرات موجود وي، د فشار اندازه هم په دې حالت کې وي د 180 پر 140 اندازې څخه زیاتیږي ډایسټالیک فشار، او په دې کې د آپټیک ډیسک اوډیما هم موجوده وي.
په دې معنا چې د اپټیک ډیسک د ساحې پړسوب هم موجود وي یا پاپیلډیما موجوده وي. په دې سره یې موږ د اکسلریټډ هایپرټینشن څخه توپیر کولی شو. بل هم هایپرټینسیو ارجنسي حالت دی، کله چې د فشار اندازه د 180/120 اندازې څخه زیاتیږي مګر په ناروغ کې کوم ټارګیټ ارګان ډیمیج لکه وړاندې چې یادونه وشوه سردردي شدیده، دلبدي، استفراغات، اپیسټاکسس، بلیډینګ، د شعور تغییرات دا موجود نه وي، خو مګر د فشار اندازه بیا هم د هایپرټینسیو کریسس په حالت کې وي. بل هم وایټ کوټ هایپرټینشن دی. وایټ کوټ هایپرټینشن یا د سپینې چپنې هایپرټینشن د ماسکډ هایپرټینشن برعکس ډیفینیشن لري. کله چې د یو هایپرټینسیو ناروغ فشار په کور کې نارمل وي اما د یو ډاکټر په کلینیک کې په روغتون کې فشار لوړ وي نو دې ته ویل کېږي چې وایټ کوټ هایپرټینشن. یا هم وایم کله چې د یو فشار ناروغ د وینې د فشار اندازه په کور کې نارمل او په کلینیک روغتون کې لوړه ښودل کېږي دې ته ویل کېږي چې وایټ کوټ هایپرټینشن یا د سپینې چپنې هایپرټینشن. راځو د لوړ فشار په اغیزو باندې خبرې کوو د بدن په ځینو ټارګیټ ارګانز یا حیاتي اعضاو باندې. کله چې یو فشار ناروغ د وینې لوړ فشار هایپرټینشن ولري نو په هغوی کې د زړه، دماغو، د سترګو او د پښتورګو تغییرات صورت نیسي چې له امله یې یو شمېر تغییرات په زړه، په دماغو، په سترګو، په پښتورګو کې رامنځته کېږي او د هغو د وظایفو د خنډ او د ځنډ باعث کېږي. کله چې په یو ناروغ کې په دوامداره ډول لوړ فشار موجود وي او د لوړ فشار دواګانې پر خپل وخت استعمال نه کړي یا د لوړ فشار په تشخیص او په درملنه کې ځنډ واقع شي او یا هم ناروغ پرهیز او درملنه په ښه ډول مراعات نه کړي، بې پروایي وکړي او خپل ناروغي بابیزه وګڼي، عادي وګڼي، په دې صورت کې فشار په دوامداره ډول لوړیږي. دا د زړه د یو شمېر تغییراتو باعث کېږي. کله چې فشار لوړیږي نو دا د اویو د وازو کنسټریکشن له امله وي، همدارنګه د وینې د حجم د زیاتوالي له امله وي. کله چې د وینې حجم زیاتیږي د رګونو د ارټریز په جدار باندې فشار زیاتیږي، ټینشن زیاتیږي، هغه کش کېږي. کله چې کش کېږي نو اویې خپل مقاومت زیاتوي. کله چې مقاومت زیاتیږي نو وازو کنسټریکشن صورت نیسي، اویې سختیږي او په دې سره افټر لوډ زیاتیږي. د زړه د سیسټول او د کنټراکشن په مقابل کې مقاومت زیاتیږي او دا د چاپ بوتین د هایپرټروفي باعث کېږي. ځکه زړه مجبوریږي چې د مقاومت پر وړاندې د ریزسټنس د افټر لوډ په وړاندې یو سټرانګ کنټراکشن وکړي. په دوامدار ډول د افټر لوډ زیاتوالی او په مقابل کې د چپ بوتین دوامداره سټرانګ کنټراکشنز دې باعث کېږي چې د زړه عضله غټه شي. لیفټ وینټریکولر هایپرټرافي واقع کېږي. کله چې هایپرټرافي واقع کېږي او فشار همداسې په دوامدار ډول لوړ پاتې شي نو د هایپرټروفي له امله د زړه د انرژۍ اړتیا زیاتیږي، د اکسیجن اړتیا یې زیاتیږي. هر کله چې فشار په دوامداره شکل پاتې شي نو د وخت په تېرېدو سره د هایپرټروفي د هایپرټرافیک هرټ د انرژۍ ذخایر کمیږي، ډپلیټ کېږي، خالي کېږي چې په پایله کې لیفټ وینټریکل ډایلیشن کې د زړه عضله ضعیفه کېږي، کش کېږي، لویېږي او ناروغ د هارټ فیلیر په طرف پرمختګ کوي.
د کنجستیو هارت فیلیر په طرف پرمختګ کوي. ناروغ د زړه عدم کفایه پیدا کوي. کله چې د زړه عدم کفایه پیدا کېږي، د زړه سایز لویېږي یا کارډیومیګلي پیدا کېږي، نو د زړه جوفونه غټېږي. کله چې د زړه جوفونه غټېږي، د وینې حجم پکې زیاتېږي، وینه پکې ټولېږي، نو دا بوتیني اریتمیاو ته زمینه مساعدوي، لکه وي پي سي چې وړاندې په د اکیوټ ایم آی په کمپلیکیشنز کې ورڅخه یادونه کړې وه. بوتیني اریتمیاوې صورت نیسي، وینټریکولر ټکیکارډیا فیبریلیشن صورت نیسي، همدارنګه د وزیناتو د حجم د زیاتوالي له امله چې په هغوی کې هم وینه پنډ کېږي او نشي کولی چې هغوی په ښه ډول تخلیه شي د هارت فیلیر له امله. نو آرچیل فلوټر او آرچیل فیبریلیشن صورت نیسي چې وړاندې په اکیوټ ایم آی کمپلیکیشنز کې ورڅخه یادونه کړې ده. دا ستونزې رامنځته کېږي چې دا هم د ناروغ ګیلې اختلاطات لا هم زیاتوي، د اسکیمیک سټروک خطر زیاتېږي، د اسکیمیک هارت ډیزیز خطر زیاتېږي او رامنځته کېږي. کله چې هارت فیلیر واقع شو او همدارنګه اریتمیا واقع شوه، نو دا اسکیمیک هارت ډیزیز ته زمینه برابروي، په دې معنا چې د مایوکارډیم ایروا کمیږي د هارت فیلیر له امله، د آویو د وازو کنسټرکشن له امله د مایوکارډیم ایروا کمیږي او اسکیمیک هارت ډیزیز صورت نیسي چې دا په خپله یوه لویه ناروغي ده او د مړینې د اختلاطاتو سره هم شامل وي. بل اختلاط په زړه کې چې رامنځته کوي د شدیدو بوتیني اریتمیاو له امله او د اسکیمیک هارت ډیزیز د منځته راتګ له امله په دې ناروغانو کې ناڅاپي مړینه واقع کېږي چې دا هم د هایپرټینشن د دوامدار لوړوالي په صورت کې رامنځته کېږي او ناروغ په خطر کې لویږي. دوهم اغیز په دماغي اویو کې رامنځته کېږي. دماغي اویې هم له ستونزو سره مخامخ کېږي او هایپرټینسیو انسیفالاپتي صورت نیسي، په دې معنا چې د دماغي اویو په جدار باندې د جګ فشار له امله فشار راځي، کله کله رپچر کوي، شکېږي او کله کله پکې ترومبوز جوړیږي، بندیږي، د هیموریجیک او د اسکیمیک سټروک باعث کېږي. دا په هغه صورت کې رامنځته کېږي کله چې د وینې د فشار اندازه له 200 پر 130 په اندازې څخه زیاتېږي او دغه ستونزې رامنځته کېږي. دې څخه علاوه لوړ فشار د سترګو د ریټینا په ارټریولز کې په وینیولز کې هم تغییرات رامنځته کوي او دغه تغییرات چې د جګ فشار له امله د سترګو په شبکیه کې رامنځته کېږي د کیت واګنر بارکر ریټیناپتي په نوم سره یادېږي او دغه تغییرات هم د جګ فشار له امله رامنځته کېږي چې د لوړ فشار له امله د شبکې د شریانونو د کوچنیو شرايینو کاپیلریز جدار شکېږي او یا هم پکې ترومبوز رامنځته کېږي د تخریب له امله او د ناروغ د دید د ویژن او د لیدلو ستونزې پیدا کېږي. دا هم په لوړ فشار ناروغانو کې صورت نیسي. بل هم د هایپرټینسیو انسیفالاپتي په ناروغانو کې کله چې فشار ډیر لوړیږي نو دماغي اویې جدار تخریبیږي، کله چې تخریب کېږي نو یا ترومبوز جوړیږي، سټروک رامنځته کېږي، اسکیمیک سټروک رامنځته کېږي او یا هم د فشار د ناڅاپي لوړېدو له امله دماغي اویې شکېږي، رپچر کوي او هیموریجیک سټروک صورت نیسي. هیموریجیک سټروک صورت نیسي او دغه ستونزې رامنځته کېږي او تاسوس کوي. راځو د هایپرټینشن په ناروغانو کې د سترګو د شبکې تغییرات
ریټیناپتي چې ورته وایي. کله چې د هایپرټنشن په ناروغانو کې فشار په دوامداره ډول لوړیږي نو یو شمېر تغییرات رامنځته کیږي د سترګو د ریټینا په ارټریولز کې د دوامدار جګ فشار له امله د ارټریولز جدار مقاومت زیاتیږي، سختیږي، او کله چې سختیږي نو په رنګ کې تغییر رامنځته کیږي. دغه تغییر دې باعث کیږي چې کله چې د سترګو په شبکیه کې وینولز او ارټریولز یو بل کراس کوي، دغه د کراس نقطه په ښه ډول د لیدو وړ وي. په نارمل شبکیه کې کله چې ارټریول او وینول یو بل کراس کوي نو دغه د رنګ تغییر یو ډول وي. خو مګر کله چې په هایپرټنشن ناروغانو کې د جګ فشار له امله د ارټریول جدار سخت شي، رزسټنټ شي، یا په دې معنا چې مقاومت زیات شي، نو د رنګ تغییر پکې رامنځته کیږي، جدار سختیږي او په ښکاره ډول د وینول او د ارټریول د رنګ هغه تغییرات دلته ښکاري. او بله خبره دا چې سخت شوی ارټریول چې جدار د هم شوی سخت شوی وي، هغه د وینول د فشار باعث کیږي. د وینول جدار د فشار لاندې راولي، هغه ټولوي، او دغه تغییرات د ارټریوینس نیکینګ په نوم سره یادیږي. دا لومړۍ مرحله ده چې سټیج 1 یا ګریډ 1 کیت واګنر بارکر ریټیناپتي سټیج 1 یا ګریډ 1 رامنځته کیږي په هایپرټنسیو ناروغانو کې په لومړۍ مرحله کې. په دوهم سټیج کې په دوهم ګریډ کې د لومړي ګریډ ټول تغییرات موجود وي، د ارټریول جدار سختوالی موجود وي، ارټریوینس نیکینګ موجود وي. دې څخه علاوه په ناروغانو کې کاپر وایر ارټریول هم موجود وي. یعنې په دې معنا چې د لومړی ګریډ ټول تغییرات په فنډوسکوپیک ایگزامینیشن کې معاینه کې او ورسره په څنګ کې ارټریول د میسي سیم د کاپر وایر په ډول ښکاري او بریښي. دې څخه علاوه کیدای شي ځینې ایګزوډیټس هم موجود وي، هیموریجز هم موجود وي، خونریزي هم موجوده وي. بل هم ګریډ 3 KWB کیت واګنر بارکر ریټیناپتي ګریډ 3 کې بیا د ګریډ 1 او د ګریډ 2 ټول تغییرات موجود وي. دې څخه علاوه ارټریول د سیلور وایر په ډول ښکاري، جدار نور هم سختیږي او د نقرې سیم په ډول ښکاري. په دې کې هم په ناروغ کې کټن وول سپاټس موجود وي، خونریزي موجوده وي، RBC راوتلي وي د رپچر شوي ارټریولز له جدار څخه، ایکسوډیټس موجود وي، او دغه ټول تغییرات په دې حالت کې په دریم سټیج کې په دریم ګریډ کې موجود وي. څلورم ګریډ تر ټولو خطرناک دی. په دې کې ممکن ړوندوالی واقع شي، د دید ستونزې ډېرې شدیدې وي، ناروغ په لیدلو کې ستونزې پیدا کوي، ممکن د سترګو نظر بیخي د منځه لاړ شي. ګریډ 3 کې ټول تغییرات د ګریډ 1 2 3 موجود وي او ورسره په څنګ کې د آپټیک ډیسک اوډیما هم موجوده وي. د آپټیک نرف قسمت پړسوب لري، د فشار لاندې راځي د جګ فشار له امله، او د ناروغ د دید د سترګو د دید د له منځه تلو باعث کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې د هایپرټنشن لیکچر چې تاسو ته وړاندې شو. انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې به د پښتورګو په اغېزو باندې او همدارنګه د هایپرټنشن په کلینیکي لوحه او د ناروغ په ګیلو باندې او د هغې په تشخیص باندې مفصلې خبرې کوو. تاسو ته ښې چارې او ښه وختونه.